شهسوار د پښتو فنکارۍ ته د واپسۍ سره سره د خپلې کور ودانې انټري هم وکړه او دا وخت که تاسو وګورئ سره په ټیک ټاک او په کمګانو کې چې کم دا خپله کومه ښځه چې دا هغه ورسره ده لکه یو طرف ته د پښتنو کومه غوسه هغه ورته په دې باندې ده چې آیا تا کوم دین اسلام تبلیغ هغه لاره پرېښوده په مخ چې د کومه ګیره وه هغه دې ختمه کړه او دې فنکارۍ ته راووتې و هغه هم په داسې یو انداز کې چې کوم خپل کور والا چې ده هغه دې هم راویسته. نو که دا وخت تاسو د هغې کم کمنټس یا کم خلک چې پسې ویډیو کوي نو ټول ورته ډېر رد بد او ډېر کم کنځل او یو څه بل څه چاله چې په خوله څه ورځي هغه ورته وایي. اوس لکه سړی حیران دا شي څه ویډیو څه تصویران به تاسو دا وخت په سکرین باندې ګورئ هم چې یو سړي باندې الله تعالی دونه رحم وکړي او د دې فنکارۍ د دې سیډ نه لاړ شي دین اسلام طرف ته کم تبلیغ طرف ته او بیا واپس په هغې باندې داسې چل وشي چې کم خپله ګیره چې دا هغه ختمه کړي نور کم مونځ روژه زکات یعنې زه به دې پورې ویم لکه دې چې کم قسمه چلونه کول هغه هر څه یې پرېښود او واپس کم فنکارۍ سیټ ته چې راغی سړی ډېر زیات خفه شي. اوس آیا ولې شهسوار داسې وکړل نو که تاسو وګورئ شهسوار د نن نه یو څو میاشتې مخکې هم ویلي چې ما ته په دین اسلام کې لکه داسې یو دغه یې کړی چې ما ته داسې سکون نشته نه ما سره پیسې شته و چې مخکې زه کوم فنکارۍ سیټ کې وم ما به ګانې ویلې په هغې کې به ما له خلکو پیسې هم راکولې ما سره به چې کوم دی په لکاو روپۍ وي او اوس زه قرضدار یم او داسې یم خو د بده مرغه مونږ خلک هم داسې یو کله چې شهسوار کم ګانې پرېښودې نعتونه یو څه بل څه ویل خو هغې له به مونږ توجه نه ورکوله نه به هغسې ویوس په هغې راتله. اوس چې شهسوار کمې ګانې ویلې که تاسو وګورئ نو په هغې باندې په میلیونونو ویوس چې کم دی راځي خلک پرې باقاعده خپلې ویډیو جوړوي څه خلک خوش صفت هم کوي چې آیا شهسوار ډېر ښه وکړه چې واپس راغلی. بس الله تعالی دې خیر وکړي او الله تعالی دې په مونږ رحم وکړي ځکه دا څه چې روان دي نو ښه نه دي.